داسې ولې ده چې ځینې تصویرونه او ځینې مضامین د کابو ټولو قومونو، ټولو زمانو او ټولو سیمو د خلکو په باورونو، دودونو، هنرونو، کیسو او ادبیاتو کې بیا بیا لیدل کیږي. نامتو ارواپوه کارل ګوستاو یونګ وایي چې انسانان یو مشترک لاشعور لري چې د انسانانو د زرګونو کلونو او پیړیو مشترک خاطرې پکې پرتې دي. دی دغه مشترک لاشعور اصلي مضامین او موضوعات آرکیټایپونه بولي. استاد نجیب منلی د راډیوي ادبي قاموس په روان بحث کې به په آرکیټایپ وژغېږو. آرکیټایپ له ارواپوهنې سره تعلق لري. په ادبیاتو کې بیا د آرکیټایپ په بنیاد باندې کره کتنې کېږي. ادب پوهان په ادبي اثارو کې، په لویو ادبي اثارو کې آرکیټایپونه ګوري. ځینې کسان حتی دا وایي چې د ادبیاتو هغه اصلي مضامین په آرکیټایپونو ولاړ دي او هغه ارواپوهانو هم چې په آرکیټایپ خبرې کړي دي ادبي اثارو ته هم کتلي دي، نمونې د خپلو آرکیټایپونو په ادبیاتو کې پیدا کړي دي. نو رابطه یې سته په هر حال هم له نقد سره هم له ادبیاتو سره. خو په افغانستان کې ګمان کوم زموږ په ادبي حلقو کې ډېره پېژندل شوې اصطلاح نه ده چې اول یې له یو ساده اسانه تعریفه شروع کړي چې یو چا دا اصطلاح بیخي اورېدلې هم نه وي او پې پوه سي چې تر څو وروسته دغه بحث ورته دلچسپه سي. د تل په څېر غضنفر صاحب زما کار دې راسخت کړ. آرکیټایپ داسې موضوع ده چې اسانه تعریف څه چې حتی اسانه کلمه پیدا کول هم ورته ګران دي. زمونږ او د عربي ژبې پوهان آرکیټایپ ته ازلي شکل یا اصلي صورت وایي. ازلي صورتونه هم ورته وایي. ازلي صورتونه هم ورته وایي. دغه نومونه مونږ ته د دې مفهوم په باره کې د آرکیټایپ نه زیات معلومات نه راکوي. د آرکیټایپ کلمه د یوناني کلمو نه جوړ شوې ده، د آرخی او توپوس نه. آرخی په یوناني کې لومړی، اولنی یا اصلي ته وایي، او توپوس ډول ته هم وایي او خواب ته هم وایي. هغه خواب چې د وهلو نه په یو مخ پیدا کیږي یا په یو بدن باندې پیدا کیږي. یعنی که په پښتو کې ټکي په ټکي آرکیټایپ ترجمه کوو ویلی سو چې پخواني یا اصلي ډولونه هم ورته ویلی شو. او زما د خواب مفهوم ډېر خوښیږي. اصلي نښې ورته ویلی شو. په عربي کې ورته نموذج هم وایي. نموذج په عربي کې د فارسي د نمود نه راغلی دی. دغه وبخښئ، د آرکیټایپ ته په عربي کې نموذج وایي، ورته د فارسي د نمود نه راغلی دی، یعنی چې د یو شي ښکارندویي کوي. استاد منلی تاسې د نویو کلمو د جوړولو ډېر شوق نه لرئ، بلکې نه لرئ دا شوق. که دې ته په پښتو کې ارخاپونه ووایو، آیا موافق یې ورسره؟ بیخي ورسره موافق یم او ډېر ښکلې جوړونه ده. خدای دې وکړي چې نور دوستان هم را سره ومني، ځکه چې هم د کلمې د معنا سره خلګېږي او هم ورسره د لفظي لحاظه د آرکیټایپ او ارخاب ترمنځ یو نزدېوالی شته دی. نو ارخاپونه به ورته ووایو که ستا خوښوي. ارخاپونه لکه څنګه چې وویل اصلي نښې دي، په دې معنا چې هغه څه چې زه یې اوس وایم یا زه یې اوس ګورم یا زه پرې اوس فکر کوم، دغه څه مخکې له ما هم موجود وو او یو شی و چې زه د هغې په استناد باندې دغه څه پیژنم. استاد منلی افلاطون به ویل پوهه په حقیقت کې یو قسم یادونه ده، یعنی سړی څه زده کوي نه بلکې یو څه ور یادوي. دا موږ زده وو. آیا په فلسفي لحاظ خو به په افلاطونیزم کې ریښه نه لري؟ بلکل لري. ارخاپونه ډېر بېل مفاهیم سره رانغاړي او د همدې د خاطر تشریح مشکله ده. یو مفهوم دا دی چې هغه څه چې سټریوټایپ دی، یعنی چې داسې یو مثال چې د هر چا دپاره پیژندل شوی داسې قالبي خبرې، دا په آرکیټایپ کې راځي. په دې قالبي خبرو کې هر څه ډېر ساده شوي وي، ځکه چې یو شی چې قالب ته ورچوي باید چې هره خوا یې تراش شي. د بلې خوا نه هغه شخصیت چې تر ټولو ښه، تر ټولو بد، تر ټولو غټ، یعنی چې که موږ یو مفهوم افاده کوو هغه حتما زموږ مغزو ته راځي. لکه پهلوان چې یادوو رستم ذهن ته راځي، لکه عاشق چې یادوو مجنون ذهن ته راځي، لکه ښکلی چې یادوو یوسف ذهن ته راځي. دا دې مطلب دی؟ دغه مطلب دی. د آرکیټایپ
مفهوم ته چې په روان پیژندنه کې یا په ارواپوهنه کې چا ډېره توجه کړې ده هغه سویسي ارواپوه کارل ګوستاو یونګ دی. ارکیټایپ دغه د تیوري همدومره عمده برخه ده لکه د فروید په تیوري کې چې د اودیپ د غوټي موضوع یادېږي. په دې معنی چې یونګ یو شی ته متوجه کیږي هغه دا چې ډېر انسانان په عین زمان کې که فرهنګونه سره بیل هم وي، که کورنۍ سره بیلي، که وطنونه سره بیلي، بعض شیان دي چې ټول انسانان ورته په یو ډول ګوري. ټول انسانان کله چې تر ټولو ښه خیر رسونکي قدرت مجسمه‌ای اسمان ته ګوري، الهي نښې په اسمان کې لټول کیږي. یونګ وایي چې دا ارکیټایپي بنیاد لري، ارکیټایپي بنیاد لري او ټولنیز لاشعور سره ارتباط لري. استاد منله په دې ټولنیز لاشعور بم چې په دې بحث کې مهم دی ډېر پولیسي. فروید خو دا ویلو چې خو د انسان شعور ده، بل ډېر څه دي چې د موږ هیر کړی دي، زموږ هیر دي، خو زموږ په شخصیت باندې اته زموږ تر شعور هم ډېر اثر لري، زموږ په خوی باندې، زموږ په عادتونو باندې، زموږ په روحي حالت باندې. د بیغه ته لاشعور ویل چې حتی وای ماشوم چې د مور په ګیډه کې د لاشعور شروع کیږي، یعنی هر بنی آدم یو لاشعور لري، د دې مور له ګیډې شروع کیږي. نو دا خو د دله تجربو سره تعلق لري، لیکن هغه ټولیز لاشعور بیا څنګه چې د فروید او د یونګ د لاشعور همدغه فرق دی چې د فروید لاشعور د شخص د ژوند سره تړاو لري. ډېرې داسې تجربې دي چې سړی هیروي مګر په مغزو کې شته، د انسان په فکر کې نه، د فکر شاته یې پرتې دي. یونګ دې خبر ته متوجه کیږي چې ځینې داسې شیان دي چې د یو انسان په فردي تجربه کې نشته. یونګ اصلا ما یو ځای لوستی و وایي د ټولیز لاشعور نظریه چې په خپل روانشناسۍ کې شامل کړه. دته یو مریض راغلی وي، هغه یو خوب لیدلی و، هغه خوب دغسې و چې د 2000 کاله پخوا د اوسنۍ ترکیه چې ده په دې کې یو دین و او یو به هماغسې پرستش کوو لکه هغه سړي چې په خوب کې لیدلی و. ته ویل چې دا خوب او هغه د 2000 کاله پخوا دین چې دا سړی په هېڅ وجه ځینې خبر نه دی، د دوی رابطه څه ده؟ نو دی بیا دې نتیجې ته ورسېدو. د انسانانو ترمنځ ځینې مشترک شیان دي چې په هنرونو کې، په ادبیاتو کې، په د دوی په خوبونو کې بیا تکراریږي. خو اوس سوال دا دی چې دا د انسانانو ترمنځ په مشترک لاشعور کې د ارکیټایپ نقش څه دی، د ارکیټایپ یا د ارخب مفهوم څه دی؟ په دغه ټولیز لاشعور کې ارکیټایپ د دې اصلي عنصر دی، په دې معنی چې هر هغه څه چې دغه ټولیز لاشعور سره ارتباط لري دا هغه څه دي چې زه یې بېله دې چې په فکر وکړی شم، بېله دې چې په هغه تجزیه او تحلیل کړی شم، په همدغه شکل را اخلم. دا په خپله د ارکیټایپ تهداب همدغه دی. اوس به راشو ادبیاتو ته. په ادبیاتو کې مونږ یو تعداد مفاهیم لرو. مخکې مونږ تاسې د مجنون مثال ورکړ یا هم د یوسف مثال ورکړ، د اعلی مثال. مګر یو تعداد نور مفاهیم لرو چې هغه که د اعلی مثال هم نه دی، ټولو خلکو په یو ډول منلي دي، او دغه شان چې ټولو خلکو منلي دي په ادب کې ډیره برخه د هغه څه چې په کلماتو یې نشو ویلی چې د تجزیې په برخه کې ستونزه لرو، هغه د دغسې فورمولونو، د دغسې موجوداتو او د دغسې شواهدو په اساس مونږ بیانوو. استاد منلی زه یو مثال درکړم. د پښتو په ادب کې، د نه پوهېږم د عربو په ادب کې، د دنیا د شاید د ټولو ملتونو په ادب کې فرضاً یو اتلي، هغه اتل سفر کوي، په سفر کې ممکن شامار مړ کړي، لکه د پښتو د مومن خان قصه. دا په مختلفو شکلونو تکراریږي. دا موږ ویلی سو چې دا ارکیټایپي موضوع ده، مضمون ارکیټایپي ده. دغه مضمون د خامار مضمون ارکیټایپي مضمون دی که دا موږ په هر ډول استعمال کو، که په کیسه کې خامار لکه مومن خان ووژنو یا له خاماره وویریږو، یا که د ټولنیز ژوند کې ځینې مشکلات د خامار په بڼه ګورو، دا ټول هغه یو مفهوم، یو ارکیټایپ دی چې ډیر لوی ویرونکی موجود چې د هغه سره مبارزه یو خارق العاده قدرت او خارق العاده فکر غواړي. همدغه راز موږ د بلا مفهوم لرو چې بلا هم یو ارکیټایپیک مفهوم دی، یو څه دی چې زه نه پوهېږم چې څرنګه دی، شکل نشم رسمولی. خو په زرګونو کلونو د دنیا په مختلفو قومونو کې دا مفهوم د دوی په ذهنونو کې شته. دا مفهوم د دوی په ذهنونو کې شته. همدغه راز د
هوښیار سړي مفهوم، حکیم، د حکیم، د لارښود، دا که د خضر بڼه ونیسي، که د موسی بڼه ونیسي، که د بودا بڼه ونیسي، که د یو نیکه بڼه ونیسي، پیر مرشد، د پیر مرشد بڼه ونیسي، په هر شکل چې دغه یو مفهوم د یو هوښیار سړي چې هغه ته لارې معلومه دي، هغه لارې چې زه پرې نه یم تللی او هغه یې ما ته راښوولی شي، بې له دې چې زه په هغه لار تیر شم. دا مفهوم یو ارکیتیپیک مفهوم دی، په ټولو ادبیاتو کې شته. یعنی د دې لپاره چې دا ومنو چې ارکیتایپیک ده، یو اصلي شرط دا ده چې د دنیا مختلف قومونه چې هغوی حتی له یو بل سره فرهنګي راکړه ورکړه هم نه لري او په ټولو کې یو قسم شریکي، یو خصوصیت باید دا دی ارکیتایپ نو یو خصوصیت دا دی. استاد منله وایي سپوږمۍ په غره راپورته کېشه چې مسافر په سیند ګډېږي ډوب به شینه، له سینه تېرېدل، له اوبو تېرېدل او د اوبو اخوا ته یو مقصد ته رسېدل، یو عالی مقصد ته. د دنیا په مختلفو قصو کې دي، په مختلفو شعرونو کې، په مختلفو ادبیاتو کې، او په هغه باندې قسم اثر هم کوي په ذهن باندې. دغه ارکیټایپونه چې په ادبیاتو کې مهم ګڼو، آیا وجه خو دا نه ده چې دغه ارکیټایپي مضامین یو قسم تر نورو مضامینو اثرناک هم دي؟ فولکلور چې دغه مضامین ساتلی دي په همدې علت ساتلی دي چې زمونږ ټولیز شعور او لاشعور د دې تر اثر لاندې دی. څو مضامین چې ډېر مهم دي، د اوبو مثال تاسې ورکړه، د مر مفهوم، د مور مفهوم، د همدغه ډول مفاهیمو له جملې نه دی. د ورکېدلو، د الوتلو مفهوم، دا ټول دغه شیان دي چې زمونږ په ټولیز لاشعور کې شته او په یو ډول نه یو ډول زمونږ په بیاناتو کې ځان ښکاره کوي. یو مثال به بل درکم صاحب، دغه په باورونو کې، په ادبیاتو کې، په هنرونو کې، په روایاتو کې یو وخت داسې را روان دی چې دنیا به عدل نیسي، دنیا به مساوات نیسي، په دنیا کې به دغه ظلم، د بېانصافي ختمیږي، یو روښانه دوران را روان دی. ادبیات له دې نه ډک دي، باورونه هم له دې نه ډک دي. ځینو خلکو دا لیکلي وو چې حتی دغه د مارکسیزم خبرې د خپله ارکیټایپي بنیادونه لري. ظاهراً خو دوی په فلسفه او په تاریخ په علم باندې درول غواړي، خو یو قسم رواني بنیاد هم لري چې یو دوران به راځي په هغه کې به عدالت وي. دغه کاروان صاحب وایي وخت به راځي چې غاښ د زهرو به شمار نه لري، یو داسې وخت ته اشاره چې په هغه کې ظلم ورکېږي، تیاره ورکېږي، په لوستونکي باندې اثر کوي. لیکن ځینې خلک دا وایي چې دا ځکه اثر کوي چې ارکیټایپي بنیاد لري او هر مطلب چې هر مضمون چې د ادبیاتو ارکیټایپي بنیاد ولري دغه اغیز یو څه ژوري. د دې سره څومره موافقه لري خبرې سره؟ دا خبره د نښې منځ دی. تاسو د مارکسیزم مثال ورکړه. مارکسیزم د تاریخي ماتریالیزم په نام باندې یو برخه لري او هغوی چې د بشر تاریخ تشریح کوي، لومړنی کومون داسې یو ټولنه ده چې په هغې کې استثمار نشته، په هغې کې ټول انسانان سره برابر دي او په هغې کې هر څوک کار کوي او هر څوک د خپل ضرورت په اندازه د ټولنیز کار نه ګټه اخلي. دغسې یو مثال د بشر په تاریخ کې نشته، مګر همدغه وخت به راځي چې مونږ وایو چې د ښامار به د زهرو غاښ نه لري. دا د دې منشأ څه شی ده؟ ولې دا فکر پیدا کېږي چې داسې وخت به راځي؟ په دې خاطر چې داسې وخت یو وخت کې راغلی و. نو دلته بیا هم د مارکسیزم دغه د لومړني کومون خبره بالکل یوه ارکیټیپیکه خبره ده. او دغه یو وخت د مځکې او د اسمان ترمنځ رابطه غوڅه نه وه. یو وخت دنیا ګل ګلزار وه، یو وخت دنیا باغ وه، دنیا ګل وه او ژوند ډېر زیات خوږ و. دا هم یو مضمون دی چې همیشه په ادبیاتو کې تکراریږي. کله چې موږ ادبیاتو ته ګورو، په مجموع کې ادبیات، ستاسې ارخاب دا خبره را یاده کړله، مخکې مې په فکر نه و کړی، یو وارې بیا په دې لار راشه، په پخوانو پلونو دې پرېوتل ګردونه. په حقیقت کې که موږ د نړۍ ادبیات ګورو، ډېره برخه یې د پخوانو پلونو تازه کول دي. نو که چیرې ټول ادبیات په همدغه پخوانو پلونو او د پخوانو پلونو نه د ګردونو په څنډلو اختصار کو، ډېر غریب ادبیات به ترې جوړ شي. ارکیټایپ نه زمونږ رغښت نشته. هر څنګه چې موږ د ټولیز لاشعور تابع یو، د فردي لاشعور تابع یو او هغه څه چې موږ لیکو په هغې کې به یو ډول ارکیټیپیک خبرې وي. د یونګ په ارواپوهنه کې 4 عمده ارکیټایپونه دي. یو هغه ارکیټایپ دی چې
زما خودیت خي، یعنی هغه څه چې زما اروا، زما شخصیت د بل چا د شخصیت نه بیلوي. دویم ارکیټایپ یونګ د سیوري په نامه یادوي. دا سیوری هغه خبرې دي چې ایګو یا زه هغه خپل نشم ګڼلی، مګر په منفي ډول باندې هغه په ما باندې اغیز کوي. یعنی زه د هغې د سیوري د تاثیر لاندې یم. د سیوري مثال کېدای شي چې مونږ په خپلو ویرو کې وګورو. زه اوس غټ یم، زه د بلا نه نه ویرېږم، مګر که د شپې د باندې ووځم نو یوه نامحسوسه ترهه به راسره وي. دغه نامحسوسه ترهه چې زما ایګو هغه نه مني، ځکه چې زه غټ یم، زه زړور یم، زه په تیاره کې نه ویرېږم. خو دا زړه مې چې رپېږي، دغه د زړه رپا د هغې بلا یو سیوری دی چې ما ته په ماشومتوب کې راښوول شوې وه، او بې له دې چې ما هغه لیدلي، ما هغه خپله کړې ده. یعنی د یوه وګړي د شخصیت هغه برخه چې دی نه مني، هغه سیوری دی چې دی نه مني، یا په شعوري ډول یا په غیر شعوري ډول. دریمه برخه د یونګ په ارکیټایپونو کې د انیموس او انیما په نامه ده. انیما روح ته وایي، مؤنثه کلمه ده. یونګ داسې فکر کوي چې هر نارینه په خپل شخصیت کې د یو ښځینه عنصر برخه هم لري چې هغې ته د ده انیما وایي، یعنی د ده د مخ، د ده د څېرې هغه مخ چې ښځینه اړخ لري، او هره ښځه یو نارینه اړخ لري. بیا د دې په دپاره چې د ښځې او د نر فرق وکړی شي، نو د نر دپاره یې انیما جوړه کړې ده، د ښځې دپاره یې د همدغه د انیما د لفظ نه انیموس چې مذکر کلمه ده دا جوړه کړې ده چې د ښځې نارینه اړخ څرګندوي. په ادبیاتو کې وایي هر شاعر یوه شاپیرۍ لري چې ده ته الهام کوي، نو ویلی څو چې دغه شاپیرۍ د ده انیما ده، د ده انیما ده. او همدغسې به هره ښځه یو ښاپیرۍ لري چې هغه به د هغې انیموس وي. خوشحال وایي د خپلې شاپیرۍ له قبله وایي زه یې ناسته په پالنګ یم، که خوشحال له خوبه ویښ سي. څوک چې ویده یي اخو نو شعور یې غیر فعالی، لاشعوري حالت کې. زه کله کله فکر کوم چې که یونګ دا بیت اورېدلی وای نو ډېر به پته به لګېدلی و. د ده په دې ارواپوهنه باندې ډېر ښه تعبیرېدی، ډېر ښه تعبیرېدلی شي. او څلورم ارکیټیپ د پرسونا ارکیټیپ دی، یعنی هغه څه، هغه څیره چې زه یې د خپل هویت په بڼه نورو ته څرګندوم. کولی شو چې پرسونا ته نقاب ووایو؟ پرسونا ته نقاب ویلی شو. دغسې نقاب چې هم ما ښکاره کوي او هم مې پټوي. ښکاره کوي مې په دې معنا چې زه په همدغه نقاب پیژندل کېږم، مګر همدغه نقاب زما د شخصیت ډېر اړخونه پټوي. نو دغه څلور ارکیټیپونه چې هرې خوا ته لاړ شو، د دې نه زموږ خلاصی نشته. موږ به که شعر لیکو، په دې کې به زموږ د انیموس یا د انیما برخه وي، دې کې به زموږ د خدای برخه وي، دې کې به زموږ د سیوري برخه وي، او دې کې به زموږ د نقاب برخه وي. ځینې کسان چې د دې ارکیټایپونو نظریه مني او په ادبیاتو کې هم ډېر اهمیت ورکوي، هغوی غواړي چې کره کتنه هم له همدې لیدلوري وکړي. دوی وایي چې لوی ادبي اثار هغو کسانو لیکلي دي چې د ټولیز لاشعور په چینه ناست دي او ملغلرې ورنه رایستلی سي. یعنی هغه څوک چې ټولیز لاشعور ته لا ډېره لار لري، یعنی هغه تجربې چې د ټول انسانیت شریکې دي، د ټولو انسانانو په لاشعور کې سته، هغه مضامین، هغه څوک چې هغو مضامینو ته ډېر لاس لري، هغه ممکن لوی اثار ولیکي او اغېزمن اثار ولیکي. نو دغه کسان چې دا نظریه لري، کله چې دوی د چا اثار لولي، هم له دې نظره یې لولي. نه پوهېږم تا چې د درویش دوراني منظوم کړي داستانونه لوستي دي که نه دي؟ په هغې کې په ټولو کې یو قسم ارکیټایپي مضامین تکراریږي، لکه یو نقل چې چېرې ډېر پخوا په ماشومتوب کې یا تر هغه هم پخوا چېرته لوستی یي، دغسې یو حالت لري او اثرناک. خو ځینې نور خلک وایي چې نه، ارکیټایپي مضامینو باندې دومره تاکید هم پکار نه دی. هر اثر ممکن له بیلو بیلو لارو نقد سي. تاسې په دې کې څه فکر کوئ؟ دا د نقد د بیلابیلو ډولونو په باره کې موږ تاسو یو وخت خبرې هم کړې وې. د نقاد حق دی چې کومه وسله خوښوي چې په هغې باندې اثر تشریح کړي. تشریح تاسو ته معلومه ده چې په طب کې د بدن ټوټې ټوټې کولو ته وایي. دغه تشریح چې نقادي کوي، په کومه وسیله کوي، په تبري کوي که په وړوکي چړوکۍ کوي، دا د هغه کار دی.
ارکیتیپي نقد د نقد یو برخه ده. ورستۍ خبره، آیا یو ادیب، یو شاعر، یو داستان لیکونکی که د ارکیټایپونو سره ځان بلد کی ولي دا به د په کارونو باندې مثبت اثر وکړي کنه ضرورت ورته نه لري؟ ارکیټایپونه نه لوستل کیږي. ارکیټایپ هماغه د غلب پل وهل دي، یعنی چې د باید خپل ټولنې ته وګوري، خپل چاپیریال ته وګوري او دا کشف کی پیدایي کی چې کوم شی د په ټولنه کې، د په چاپیریال کې، د په خلکو کې، د په لستونکو کې داسې یو شی دی چې د ټولیز لاشعور سره تړلی دی. دی باید په شعوري ډول په دې باندې پوه شي چې څه شی د ټولیز لاشعور سره تړلی دی. نو دا ارکیټایپونه هم د ټولیز لاشعور محتویات دي. نو د ټولیز لاشعور د پیژندلو لپاره د ټولیز لاشعور د محتویاتو د یغو پیژندل هم پکار دي. نو څنګه د ارکیټایپونو پیژندل ورته پکار نه دي؟ مقصد دا دی چې موږ دې ته ضرورت نه لرو چې د خوړلو فعل ګردان کړی شو د دې لپاره چې له لوږې مړ شو.